د دنیا په میله کې دا دواړه عمري आवाज زمون کور نه کانډر جوړ دی سر کور د دنه کیږي ورور یادېږي بیټه کیږي ورور ډېرې مسلې دي سر الله دې خیر وکړي. شپېتو زره روپو باندې خو یو معمولي ډاکټر له چې لاړ شي د هغې علاج نه کېږي. تا د بچي یتیمان کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د دنیا په میله کې دا دواړه عمري आवाज آفان او آفاق د دې پلار نن څلورم ورځ ده چې ووجو. دنیا به ډکه وي سمه به میله وي بلا به دنیا وي صاحبه، خو د دې دړه د خوږېدو سړی به پکې نه وي. منم چتره به خوږي سم به قیامتي، خو د پلار ځای نشي اخیستی سیبا. خارم سم د انسانانو ځنګل لی کو څوک ته مړ کو او یا چا مړ کړی پته نه لګي. د پولیس چارواکي به راشي بلا کاغذونه به ډک کي سیبا، دومره فایل به ترې جوړ کي جج صاحب ته به یې کېږدي. او صاحبه د اسماعیل د مرګ به دومره غټ فایل جج صاحب ته پروت وي. فایل به ښکاري خو صاحبه انصاف چاته نه ښکاري. ځکه که د سارو ځنګل ته لاړې په خدای بچ پر راځي، او کو زمونږ ځنګل ته راغلی سر به خورې. کور کې سکول ته خو لا نه ځي؟ نه سکول ته لا نه دغه شي. خبرې کوي؟ خبرې کوي. ستاسو نوم دی؟ پلکان. او ستا؟ پاپا. دا څه چل شوی دی؟ څه شو؟ جنت کې دی. پلار جنت کې دی. خو جنت ته لاړ، خو په دوزخ کې به دا وخت څنګه تېروي صاحب؟ چېرته چې انصاف نی نو به دا یو دوزخي دنیا ده، او دې کې به کړېږي به او شرمېږي به او ذلیله کېږي به، او بیا چې لا غریب شوې بیا خو مړه بس ځان ته تیلي ووه. د رقم په دې لین دین کې اسماعیل لاړه که نه څه داسې غټه پلازې خبره وه، څه بلا د کروڑو معامله وه. نه جي د دوی څه مسله وه، پلار یې وله راغلی و چې دلته موږ باندې چا پیسې دي خلک موږ بیزده کوي را بیزده کوي، نو ته ورته لږ زموږ دپاره وینا وکړه. بیا له دوی هغه فیصله وکړه، څه پیسې پرېغوځي او 60,000 روپۍ پاتې شو د ویې منلې. نو 60,000 چې چانه پیسې خامخا خلاصې بیا به نغدې ورکړې. نو دې ضمانتګرو اوس والله وایم چې دا پیسې د جبه نغدې ورکړه که دې ضمانتګرو دا به دغه پیسو لین دین باندې به زی ویشت. نو 15,000 روپو کې 1,000 روپو باندې به د پیسې خلکو له غوسې چې پیسې ورکړي او راځي موږ دلته خلاص. څو ډزې وویشته؟ 2 دي که 3 ډزې ایشتې دي، 2 ډزې لګېدلې سینه باندې او سر باندې. زه به ته وایم که افان او افاق 15 کلن هم شي خو د هغه مې دړه نه ونه ځي. او خبره د 15,000 روپو ده صاحب. او 15,000 روپۍ څه شی دی؟ اوس مطلب دا چې دا خو دی خو مور هم ماشومه جینۍ هم تباه شوه. مور خو ځوانه جانه ښه ده، د 2 بچي دا دواړه یو ځای شوي. نور دغه 2 بچي دي؟ دا 2 بچي نور څوک نشته. دا کور دی ستاسو؟ دا زموږ جي دا کور دی. دا کور دیوالونه وګورئ، خوراکۍ پې ځان له تندي دي مات کړې. دا کور لټوې اوس خو به نن مطلب پرون 3 مو شو، اوس په ټول خلک خورېږي دا کور کې به څوک وي نه. نو که په دا دیوالونه کله ماتېږي نو بیا لږ منډه واخې هغه خور لږ ایساره کې. ټیک شو. الله دې وزمو. ستا مرور وایه زویه زما مشر ورور زه ټولو کشر یم سر، ډېر ظلم یې کړی دی، زیاتی یې کړی دی. 15,000 روپۍ څه دي سر؟ دوی له پکارو موږ سره ناست وو، دوی مشران ناست وو، نو دا خبره به له موږ ختمه کړې وه. ډز ضرورت نه و سر، خو دوی ډېر په بانا په دغه پته نه پسې بوتلې دی او هلته ایشتې دی، ډېر زیات ظلم یې کړی سر. بس موږ ته د دې انصاف میلو شي. موږ د CDD د SP نه DSP نه DIG نه ټول نه دا اپیلو ته کوو چې موږ له انصاف راکړي.
بس نور سر نو لانجو خلک یو نه د کنجو مخ خپل کارونو والا خلک یو سر کور چې روان شي هغه څنګه یي بس کور چې وران شي سر دا چې پاچا تیریږي هغې ته پته لګي نور خلکو ته سر پته نه لګي داسې کور نقشه به څنګه یې چانه چې د افان او د افاق نه سړی پلار یو سي دغه کور نقشه سی باچا سر بس د هغې نقشه داسې سر بس مونږ ته وګوره به مونږ څه تیریږي زمونږ کور نه کنډر جوړ دی سر کور ته دننه کېږي ورور یادېږي بیټک کېږي ورور ډېرې مسلې دي سر الله دې خیر دوی مقاله عربی دوی څه وایي دوی خو سر دا وایي دا غواړه دي سر مور یې څه وایي ستا مور څه وایي زمونږ مور خو بس الله دې له صبر ورکړي سر بس مونږ به دغ یو الله دې مونږ ټولو له صبر راکړي ستا مرور وایه باچا بس مونږ سره زیاتې شوې ظلم شوی او مونږ انصاف غواړو او دا خبره دومره خبره نه وه 80,000 روپۍ څه شي نن سبا وخت او د په 80,000 سړی بوتللو مړی کړلو هغه ښه مونږ ته بد شو د لاس دلته چېرته پروت و که چېرته بل ځای مچ باندې پرنګ روډ باندې یې وجلې سر شپې ټیم او څنګه خبر شو چې به یې راشئ مازدیګر ټیم کې دا وجلې دی نو لاش له څوک ورغی په هغه وخت خپله په موقع ومه په کوم حالت ما سره میلاو شول مال څه کې لکه دلته و یاره د سره سامانت دی دا راوچتومه رالمتې او راځمه لکه د مال تشتا کوم دی پراپټیم ده ما زه بیا بچی وله راشو زه صحیح ده دا زوم او د امانت رالم بس بیا زما هم څه کار پیښ شول به زه مو پسې رشکې ته وروختم همدي په شاته روان وم بس شانه د دوی ډزې شولې ودرېدل او بس ډزې کړې نو تا ورمنډه کړه ما ورمنډه کړه خو بس دا خو د ده په موټر سایکل یې خپه واړولې وتښتې ورور دې راوچت کیو څه خبره ساته بس هېڅ خبره هم نه وه بس ځای په ځای مړ پړه لګېدلې او په سر لګې حاجي صاحب دا سانحه داسې ده که نه چې دا ډېر ګران کاري او الله تاسو له د خدای دې صبر درکړي حاجي صاحب دا اسماعیل سخر دی او صاحب د ده دوه غمه دي یو خو ځوانه جانه لور لاړه دا دوه بچو سره به دا کونډتوب څنګه کوي دا ګوره د پلا ډېر لوی غم وي د دې غم هم شته خو دا پړه سورې شو نو دې به څونه تکلیف کي وایه حاجي صاحب نو څه به وایي ښار ډېر بد د نظره شوی دی نو یوسف جان صاحب فسټ اف آل خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې هره ویډیو زه ستاسو ګورم او زه پې کومنټ ورکوم او تاسو دغه مشکل حالات کې د ډېرونو او د خویندو دپاره او د پښتونخوا دپاره چې کومې هلې ځلې کوئ الله دې تاسو په خپل میشن کې کامیاب کړي او ستاسو د ویډیو مقصد هم دا دی چې دا د خلک واوري وګوري او د هغې پس منظر باندې پوه شي او هغه د خپل بچي د دغه غلط کارونه نو خلک شعور اخلي نو جی بس تاسو هم کوشش دی موږ هم کوشش دی موږ د ټول ځوانانو ته د اپیل کوو د دوی مور پلار ته د اپیل کوو چې د بچو تربیت او تعلیم چې ورکوي د چوکاټ دننه مو ورکوي د کوټې دننه مو ورکوي بار هم لږ د هغې چنګ بلل ساتئ چې یاره زما د بچي څه حالت دی دا په کومه روان دی ستاسو لورکې زما جی دا زما نوسي دي دواړه او دا زما لورکی وه دا زما وراره دی دا مې وراره دی دا مې وراره دی دا مې نوسي دي دا ټول اقربا دا د دوی کور دی ورسره زما کور دی خو یو خبره دا ګورې چې دا فیصلې او دا جرګې خو د آدم علیه السلام د وختونو شروع دي او موږ مسلمانان یو موږ به د جرګو تحفظ هم کوو د فیصلو تعقیم به هم کوو که فرض که موږ فیصلې ومنو هغه ټایم څه پې وخت پاس کړو بیا هغه د فیصلې هغه تقدس پوره نه کړو نو دا زموږ دپاره ډېره غټ نقصان دی چې تقدس یې پوره نه شو نو بیا به تماچې هم ګرځو بیا خو خلک او مړي به مو مړي به مو چتې یا دا به هم کوي ګوره چې د 80,000 روپو باندې خو یو معمولي ډاکټر له چې لاړ شي د هغې علاج نه کېږي تا د بچي یتیمان کړه او یو 80,000 روپۍ څه دي دا د ټول عمر دپاره دا ګلونه بچي دي واړه واړه د دې په دې حالت باندې اوس خدای هغه وکړي موږ به خپل صبر کوو موږ به الله ته صبر کوو موږ به د حکومت چارواکو ته صبر کوو چې لکه دوی هغه خپله کاروي وکړي موږ خپل بچي خپل وروڼه ورونه به کړي چې تاسو به طرفه کاروي نه کوئ بس الله ته به پرېږدئ چې الله څه کوي هغه به کوي موږ به بس هغه صبر کوو یوسف جان صاحب الله دې ډېر صبر درکړه او ستاسو حوصلې ته خو سلام دی ستاسو خو دنیا روانه ده دې خلکو کې سانشته سیوا ګورئ دا په پوکي ولاړ خلک دي خو دغه یو سړي مرګ به دا د دشمنۍ په سرې ودرې الله دې نه کړي د دې په بډه کې بچته بالپین پروت و یا به وړه شانتې بټوا اوس په پکې سنګین پروت دي صاحب اوس په دې د تماچو سوچ کوي چې دا خو سره په غاړه ده جرګې مرکې دلته څوک مني صاحب او جرګمار خو هم خوشحالېږي چې دو په جنګ شي د جرګمار پکې پیسې روزي دلته خو جرګه هم یو ګنده سړی کوي رب کائنات دیو کې چې فتنه او فساد د روچت نشي خو صاحب ډېر خلک داسې دي چې پوکي له زور ورکوي خو صاحب
کم سړی چې د بل اور له پوکي ورکوي لمن به د هغه هم سوځي دا په اور ورګډ خلک دي په دې کور کې کم قیامت دی خلک وایي که نه قیامت راغی سبا بهر نشته قیامت خو دا قیامت دننه راغلی دی په یو خور باندې په یو مور باندې پوه شوې او دا واړه چې لږ راغټ شي که نه او د دې ترو مخونو ته ګوري بیا پکې وایي چې هغه بابا پکې کم ځای دی ورکه جواب نو صاحبه دا په 500 روپو د بل ککرۍ هم مه روانوئ د دې ککرۍ سره تړلي بلا ښکلي خلک دي بلا نازک او حیادارې دي چې دا ورسره ورتړلي دي ستاسو یو ډز ټوله معاشره پرېغار کړي باچا که پړه دي شوي خو کیمرا حاضره ده سر بس ما خو چې څه وو هغه تاسو ته وویل بس موږ ته د انصاف ملو شي سر دې وړو ته د انصاف ملو شي بس موږ نه چا سره زیاتې کړی دی نه هم چا سره ظلم کړی دی او به دې خلکو موږ سره ظلم کړی دی الله دې ورسره پوه شي او دا حکومت دې ورسره پوه شي او جی ډېره ستاسو شکریه ډېره مننه په داسې حالاتو کې څوک دوه خبرې هم نشي کولی خو صاحبه د دې اړه ته سلام دی بهرحال سبق والی او شعور واخلی دونه شانت دی وخت یې راسره صاحبه نن یو سبا به یې جنازه وي وي پلانکې ولدې پلانکې په حق رسېدلی سبا به 6 بجې جنازه وي که نور د هېڅ نه یېرېږې نو په لارو کوڅو کې د جنازې د اعلان تاسې ګوره وایي سبا به زما د نوم ګته هم بهر لګېدلي ځان سړی جوړ کې د چا بچي مه خوروئ